ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم څخه د یوه آیت مبارکه تلاوت ستاسې په مخ کې وسو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه یو حدیث شریف چې جریر ابن عبدالله رضی الله عنه د خپل بیعت او عهد فیمنه ذکر پکښې کړی دی، ستاسې مخ ته ذکر سو. د یو مسلمان د زندگی او د ژوند مقصد په دې دنیا کې یو څو شیان دي. یو مقصد د انسان د ژوند د مقاصدو څخه ذکر حق دی. مسلمان وي حق به د ده سره وي، حق به د ده په یاد وي. دوهم مقصد د مسلمان د ژوند او زندګۍ چې دی هغه فکري حق دی. مسلمان چې وي دی به د حق فکر د ځان سره لري. دی به بند کړو څنګه خوښ ځای بند کوي. دریم مقصد د مسلمان د ژوند او زندګۍ چې دی هغه رضای حق دی. ذکر حق دا به مسلمان په ژبه کوي. یو صحابي ته نبي لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، وخت مه ضایع کوه په لایعنی شانو چې کله کله موږ تاسې اخته سو، د دې ټیم مه ضایع کوئ. برابر او مسلسل دې ستا ژبه د الله په ذکر سره لندوي. دې ته وایي ذکر حق. او د حق فکر چې دی دا به انسان په زړه سره کوي. سوچونه و فکرونه به دې پر هغه طرف باندې وي چې الله فرض کېږي. حدیث شریف کې هم راځي اللهم اجعل خشیتي و هوایی فيما تحب و ترضى. ای الله زما فکر، سوچ، خوف په هغه امورو کې مصروفه کې مشغوله کې چې ته خوښوې او ته به راضي کېږې. نو ذکر حق په ژبه سره وي، فکر حق په زړه او په دماغ سره وي. دا دوه شیان چې مسلمان پیدا کړل، ذکر حق، فکر حق، د دې دوو شیانو د اجتماع سره بیا رضای حق پیدا کېږي، د الله عز وجل رضا. مسلمان سر تر نوکه د الله عز وجل د رضا ټوټه ده. تاسې ته مې تېره جمعه د تقابل په شکل کې څه خبرې وکړلې چې یوه اسلامي زندگی ده، یوه کفري زندگی ده. ازدواجي نظام، د نر او د ښځې اختلاط، د ښځې او د خاوند زندگی چې اسلام په چوکاټ کې مو ګورو، دا به د مسلمانۍ په چوکاټ کې مو ګورو او دا به د کفر په نظام کې مو ګورو. په قرآن کې الله عز وجل ښځه، ماینه، میرمن یو نعمت بللی دی. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم. عز وجل فرمایي زما د کامل قدرت د نښو څخه، زما د احساناتو انعاماتو څخه مې یو نعمت احسان دا دی چې تاسې ته مې ستاسې د نفسونو څخه ښځې پیدا کړي دي. څنګه چې نر انسان دی، ښځه هم انسان ده، دغه یې مطلب دی من انفسکم. خدا نه خواسته داسې معامله نه ده چې خاوند انسان دی نو یې ښځه حیوان دی. یو جنس الله پیدا کړي دي. الجنس یمیل الی الجنس، دا د دنیا قانون دی چې یو جنس وا خپل جنس ته مایل وي.
کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. یو جنس د بل جنس سره پرواز کوي، کوترې د کوترو سره پروازونه کوي، بازان د بازانو سره ګرځي. په حیواناتو کې چې راواخلې تقابل ته راځم. ښځې مې الله وایي درکړي دي د چیش لپاره. موږ تاسې خو مېرمنې نن سبا د سر درد ګرځولي دي. نه، لتسکنو الیها، سهار چې د کوره ووځئ، ماښام او ماخوستن چې ستړي راسئ، تاسې به د دې خپلو ښځو سره سکون و ارام حاصل کړي. انسان چې یوازې مجرد زندگی مجردانو ته نه معلومیږي او د متأهلې زندگی بیا جلا دوران دی. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام وفرمایل چا چې کوزده وکړل، چا چې واده وکړي، فقط استکمل نصف الایمان، د دې سړي نیم ایمان کامل سو. بس فلیتق الله فی الباقی، د واده سه وروسته د کوزدې سه وروسته نو پر دغه نور نیم ایمان بیره کوه او پر دغه باندې الله عز وجل راضي کوه. دغه ځای کې راولي دلته دغه ځای خالي. دا د اسلام زندگی ده. لتسکنو الیها، ما ښځې د دې دپاره درکړي دي چې تاسې سکون و ارام ورسره حاصل کړي. وجعل بینکم مودة، د بل قوم ښځې، د بل خاندان ښځې، د بل وطن ښځې، خو چې یوه کله دوی دلته اتصال سره پیدا کړي چې دا ستا په نامه سول، څنګه چې ښځه د خاوند په نامه سول، د هغه ورځې څخه الله عز وجل د اسمانو څخه د دوی په زړو کې مینه او محبت ورواچوي. هغه ښځه به مو لیدلې چې کله دا نفر وویني مخ پټوي، ځغلي، بېګانه سړی راغی، لیکن څنګه چې جوړ راغی، قبلتو اعطیتو وهبتو کلمه سره نږدې کړي. اگر د الهي نظام دی. وجعل بینکم مودة ورحمه، د ښځې و خاوند په زړه کې الله وایي ما محبت ورچولی دی. یو حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي خیرکم خیرکم لاهله، په تاسې کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې سره بهترینه زندگی تېروي. مشکلات ولې جوړ سي؟ خاوندان دې هم د الله څخه وبېرېږي. د حجة الوداع پر موقع باندې نبی کریم علیه السلام صحابو ته د الله واسطه ورکړه. واتقوا الله فی النساء، ای زما د امت نارینهو د الله په خاطر د ښځو په باره کې وبېرېږئ. فإنهن عوان عندکم، دغه ښځې چې تاسې د پلرو کورونه په پرېښول، خپلو کورونه ولې دا ستاسې سره بندیانې دي، بندیانې د دغه بندیانو خیال وساتئ. څومره ډب موتا پر خپلو ښځو کوو. دا خو د غرب، دا خو د کفارو دسیسې دي چې په اسلام کې د بشر حقوق نسته. دوی حقوق بشر پیژني ولاکه. رسول الله د حجة الوداع پر موقع باندې چې 1.5 لک صحابه کرام د عرفات پر ای زما امته د ښځو خیال ساتئ، د ښځو خیال ساتئ. فإنهن عوان عندکم، دا ستاسې سره بندیانې، د دې بندیانو خیال به ساتئ. ټوله ورځ 24 ساعته ستا په خاطر په دغه بندیخانه کې ده. بیا چې هم څوک خیال نه ساتي، نبی کریم علیه السلام فرمایي شرکم، په تاسې کې بدترین انسانان هغه دي چې د خپلو ماینو سره ښه ګزاره نه کوي. الله دې اوس راته جوړوي.